د دې ځوان دغه یوه خبره د خالق بس خوښه شوه چاره ګناه کې نیولې او 11 حجونو باندې نو معاف کړی خو دا یوه خبره چې د خالق د در نه سوا بل در نشته او که زه دا پرېږدم چېرته به لاړ شم بس دا یې خوښه شو په دغه ټکي ورته بخښنه وکړه وی دې خبرې سره مالک بن دینار ووی د دې ځوان د خولې نه یوه چغه لاړه او پرېوت چې ما وخوځولو مړو بیا او دې قصه کوي چې کله هغه د ده جنازه په حرم کې کېده وی عام خلق نه وایم 1 لاک د دنیا اولیاء د جنازې ته جمع شوي 1 لاک اولیاء د دغه کس چې دا صرف په دیوه خبره چې د خالق د در نه سوا بل در نشته دی چې هلته بخشش میلاو شي په دغه یوه خبره باندې دی ګناه معاف شوه او دی د ولایت داسې مقام ته ورسېده چې خدای تعالی د ځمکې اولیاء مامور کړه په دې باندې چې د دې شخص جنازې ته ځان ورسوي په دې کې یو طولاني واقعه بله ما په یو کتاب کې کتلی وه چې په هغې کې د یو ولي ذکر کوي چې ما د عراق په سختو غرونو یو ځای کې د یو ولي ملاقات کړی وی چې کله دې ځای ته رالم د جنازې ته وی ګورم هغه هم دلته حاضر و هغه ولي هم دلته را رسېدلی و بیا نو دا بعضې په کراماتو را رسېدلي نو مالک بن دینار دا دی د هغه د مرګ قصه که نه چې مرګ قصه یې د دغې وجې نه وشوه دارنگی حلیاتم جلد 293 صفحہ دا فتح الموصلی اغا واقعہ بیانی عثمان بن عمارہ چه دا سالم دورقی پا دکان کے فتح موصلی ناس تو زرالما ما تیوی یا بصری ایو شین رائی تفیغی بتی کا تخونوی دیر وقت دلی دلی فقلت رأيت عجائب كثيرة وأخبار مختلفة فصاح صيحة شغي ولا فقلت أنت تسيح من الخبر فكيف لو شاهدت القيامة أو شاهدت صاحب القيامة فشهق شحقة وشغي ولا وثب بالحانوت ودسي برندو دنين توب كل فخر مخشين علي بيوش بريوت فحملناه فأدخلناه الحانوت فما زال مخشيا عليه للعصر فلما صلينا العصر تنفس سيواخس ثم فتح عينيه دا د حالاتو د صحابه کرامو د غش او دا شان حالات ډیر زیات دي ترمذی په دویم جلد کې دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حالات ذکر کړی دي شاګرد ورته وی دا سه حدیث بیان ک چې تا د نبی اسلام نو ورېدلې هغه د نبی اسلام روضه خوا کې ناس دی دا الفاظ وی سمعت من خلیلی چې څنګه خلیل کوي شهق شحقه خر مخشین علی وز د خلینه چغه لاړه بهوش پریوت د نبی اسلام دغه د خلیل پټکی ویل بهوش شو بیا را پخوت به ویل چې ما د خپل خلیل نه اوریدلی چې څنګه دا خلیل وی بهوشي ور باندې راځي او چغه د خلینه زی بیا را پخوت پدری مدفع باندې دومره نسبت کوي چې د صاحب د روضه خلیل نه می اوریدلی بیا په بهوشي رااله د درې ځل بهوشي نه بعد هغه بیا شاګرد خپل حدیث بیان کړی ترمذی دویم جلد حدیث ذکر کړی نو حالات د غش او د داسې په صحابه کرامو باندې ډیر زیات وو بحث خامس دې کې د چند فقها او نصوص او عبارات د وجد متعلق دي او په اخره کې منځ کې د چغو د فقها او نصوص دي سیوطی رحمت الله علیه په حاویل الفتاوا دویم جلد 222 صفحه کې یو رساله لیکلی ده مسأله دې ته ټول متوجه فی جماعت صوفیه ډله د صوفیه و ده اجتمعوا فی مجلس ذکر د ذکر مجلس کې راغون ثم ان شخصا من الجماعه قام د دې ډلې نه یو شخص ودرېږي من المجلس ذاکرا ذکر کوي په ولاړه واستمر على ذلك او په دې ولاړم داسې وی داسې نه چې لږ ټیم داسې ولاړی ټول ولی لوارد حصل له مخکې وجد معنا مونږ کړې وه که نه لوارد حصل څه ورود ورته د انوارو شوي فهل له فعل ذلك جائز دي ته دا کار کول سواء کان باختیاره ام لا
دا کار په خپل اختیار کوي که بې اختیاره تواجد یادوي ښه وهل لأحد منعه وزجره عن ذلك خلق تر دې نه منع پکار ده او زجر الجواب لا انکار علی فی ذلک په دې صوفي باندې دې کار کې څه انکار نشته دغه سوال د بعینه د شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی نشویو هغه جواب ورکړه انکار علی فی ذلک وليس لمانع التعدی بمنعه من کون کې لرا تجاوز د په منع نه ده پکار بلکې لازم دې متعدی لرا بذلک التعذير چا چې دای منع کړل د ذکر د مجلس نه په مساجدو کې نو متعدی ته تعذير پکار ده دارنگ سوال شهد اللہ برہم الدین امباسینا فاجابا بمثل ذالک وزادا ان صاحب الحال مغلوب والمنکر محروم دا حال والا خو مغلوب ومنکر محروم دے ما ذاق لذت التواجد نتواجد خوندنے سکلے ولا صفا له المشروب او دتا شراب دمینی ندی صفا شوی اعلان قالت فی آخر جواب الجملہ فالسلامت و سلامتی د ایمان فی تسلیم حال القوم پدې کې دان چې د دې قوم حال تسلیم کړی شي واجاب ايضا بمثل ذلك بعض ائمه الحنفيه والمالكيه كلهم كتبوا على هذا السؤال بالموافقه من غیر مخالفه ټول موافق دي پدې اوس د خپل جواب کوي اقول كيف ينكر ذکر قائما څنګه انکار کوي وسړی د ولاړې ذکر نه والقيام ذاکرا یا ولاړی په حال ذاکر وی په ولاړه وقد قال الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه ندی کیار ټیم راغې اوس وی وان ضم الى هذا القيام رقصنا عبارت متوجش ان وصلی دی اگر که زم شید دی قیام سر رقص رقص ذکر کئی پا ولاړو پا رقص شروع کی او نحوی یا مثل در رقص دوران وغیرہ فلا انکار علیہم نشت انکار پدوی فلذالک فی ذالکا فلذالک فی ذالکا فذالکا فذالکا پس دا حال من لذات الشهود او المواجید سیلی دلی دی وقد ورد فی الحدیث وارد شوی په حدیث کې رقص جعفر بن ابي طالب بن يدي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اشبات خلقي وخلقي وذلك من لذة هذا الخطاب انکارونک پدیبانی نبی علیہ السلام فکان هذا اصلنا فی رقص الصوفیہ دا دلیل شا پر رقص دا صوفیہ کی لما یدرکونو من لذات المواجید ذکا خوند حس کئی وقد صح القيام سيد ودريدل والرقص في مجالس الذكر والسماع سماع دا شعار دا صحیح ثابت دین جماعت من کبال الائمہ چه داخل دے پائی کہ شیخ الاسلام عز الدین بن عبد السلام دا سیوطی رحمت اللہ علیہ پورا تفصیل سر دا موضوع چیڑی دا او سلامت پا تسلیم دا حال دا قوم کے دارنگی د فقہ کتابونو نا مراقی فلان اول جلد 215 صفحہ د مجمع الانہور نے نقل کی وفي مجمع الانہور عن التسهيل الوجد مراتب د وجد اقسام دی بعضی یسلب الاختیار بعضی اختیار سلبی مسلوب الاختیار وی فلا وجه لمطلق الانکار ایواز انکار تا اسلار نشتر محض انکار تا وفي الترخانیہ ما يدلو فتاوى الترخانیہ کی داشتا دلیل دے دے علی جوازه للمغلوب چه دا وجد جائز دے اغی مغلوب لرا چه او گرزی حرکات دا پشان دا حرکات دا مرتعش گزن والی بی اختیارش مجمع الانہور پخپل عبارت مذکور دے صفحہ کی تاثراتم جلد 215 وفي التسهيل في الوجد مراتب بعض يسلب الاختيار فلا وجه للانكار بلا تفصيل دا عبارت حلیت الاولیاء لسم جلد 201 صفحہ کی دا جنید بغدادی حالات ذکر کی عثمان بن محمد العثمانی وی سمعت حکیم بن محمد يقول حضر الجنید ابو القاسم موزعا جنید بغدادی او زیتراغی
فی قوم التیو ڈلو تواجدون علی سماع یسمعونها اشعار ویل سره تواجد شروع حال شروع جنید بغدادی مطرقنا سری ټیټ کړو چا ورته یا بالقاسم ما تراک تتحرک سری ټیټ کړه غم دی اشعارو کې خوځيږي ولی داسې خوځيږي هغه جواب ورکوه تر الجبال تحسبها جامده تمر مر السحاب د خدای تعالی هغه پرتاو داغه قدرت او داغه د خوف د وجنه دا غټ غټ غرونه به ورځ د قیامت کې ته به ګورې چې آرام به یو تمر مر السحاب اب روان وي په د اخره کې په مانځه کې بعضې سیاح او چغې چې غیر اختیاري وي او یا اختیاري وي خو د هغې نه صوت جوړ نه شي دلیل د کثرت خشوع دی مفسد لصلات نه دی جامع صغیر د عبدالله لکنوی اول جلد 92 صفحه باب ما يفسر الصلاة وما لا يفسر محمد عن یعقوب عن ابی حنیفہ د امام سے قول فی رجل ان فی الصلاة ان انن دی آوازو کی او تأوها یا اوه اوه کی او بکا او جاڑی فارتفع بکاو قال ان کان من ذکر الجنہ والنار لم یقطعها امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فتوی دا نفاسد ایمون که د جنت او د جہنم د یاد نوی و ان کان من وجاع او مصیبہ قطعها امدا عبارت الجوہر النیرا اول جلد 259 عنایہ شرح الہدایہ دویم جلد 111 محید دا علامہ برہانی دویم جلد 22 ہدایہ اول جلد 1 تحفت الفقہا اول جلد 221 فتح قدیر دویم جلد 209 الاختیار لتعلیل المختار اول جلد 88 صفحه دی ټول دغه عبارت چې کوم ذکر کړی دی باقی دغه نظر راغلی دی دا کتاب دلته ونه حجج السیفین چاپ شوی دی چاپ دا زمنګ والد گرامی یو کتاب په مسله د وجد باندې لیکل دی حجج السیفیین فی ثبوت وجد المجذوبین نو هغه شایع شوی دی چاپ دی غالبا دوی سره په مدرسه کې ملاویږي که بیا مزید معلوماتو د پاره چا کتاب ترلاسه کوو نو هغه دوی نه ترلاسه کوي دغه یو څه شیزونه زمونږ د نظر نه راغلل څه حالات د تابعینو د صحابه او زما چې خپل کوم تفصیلی رساله دا هغه بیا ډېره متوله ده په دې موضوع باندې هغه به د نور رسایلو سره بیا یو ځای شی کېږي دا مسله د وجد وه مطلق انکار لرسه نشته دی بس حال د قوم د تسلیم شي او صوفیو د پاره په آخري کې دا ترغیبي خبرې کوم چې که سیفیان وي که نور وي هغوی د دې نه یو میشن نه جوړوي او د قصدن حرکاتو نه د انتهایي ځان وساتي او غیر اختیاری کې سیاح یا سحال ورتراشی هغه د نعمت وګڼي هغه د نعمت وګڼي لکه حدیقة الندیه کې عبدالغنی نابلسی رحمت الله علیه ناغه تصریح دا ده چې ان الوجد دا وجد او تواجد چې کوم دی نور و هدایت و اثر توفیق من الله تعالی دا فقهی عباراتو کې دلته دا غي عبارت ذکر دی نظر ترالو عبارت حدیقة الندی عبارت دے صحیح
تواجد جائز دی کنه دا ګور بار بار امدار ته کوم چې قصدن حرکات او نزان وساتي قصدن حرکات او نزان وساتي که کوم ځایونو کې شوی دی عوارف المعارف د علامه سمهودي لیکلي دي چې هغه مسجد نوی د شیخ په حضرت کې نوی ځان ته په یو ځای کې که تشبه د واجدینو سره څه عمل دی وکړي چې زه د هغې سره مشابه شم نو هغې دپاره بعضې فقهاو جواز ورکړی ټول پې متفق نه دي شامی دریم جلد 308 صفحه کې د وجد متعلق لګي التحقيق القاطع للنزاع في امر الرقص والسماع يستدعي تفصيلا چې علامه سمهودي په عوارف المعارف او امام غزالی په علوم کې ذکر کړی دي نو بیا وایي شعر راخلی ما فی التواجد ان حققت من جرح ولا التمایل ان اخلصت من بأس نشته تواجد کې که ثابت شي څه جرح او نه میلان یو قابل خوا چې کله خالص ته تشبه د پاره سباق فقمت تسعي على رجل وفق لمن دعا مولاه ان يسعى على الراس تخلا منډه په وخت په باندې وای پکار الله لرداري چې په سر منډي وروي یعنی سرکونډي وته واړی په دې کتاب کې د ډېرو فقهاو عبارات چې دی هغه نقل شوي دي حدیقة الندیه 540 صفحه ده په هغې کې د ذکر کوي رأیت فی حق فقراء الصوفیه دا صوفیه مبارک مې ډېر څه لیدلي دي وجدت الناس يتکلمون فيهم بانواع الكلام خلق پکې عجیبه عجیبه خبرې کوي فإن ذلك كله حسد وبغض وحقد وظنون سيئة وأوهام شيطانية صوفیو کې چې څوک خبرې کوي دا حسد دی بغض دی او بد ګمانونه دي او اوهام شیطانی دي استولت على قلوب غالب الناس من شدة الغفلة واستيلاء الجهل والغرور چې دا را غالب شوي دي په زړونو د غالب الناس باندې وې ځکه دی ډېر غافل دي او ډېر ناپوهه دي کتابونه هم نه ګوري او کثرت الافتراء او افترام په دوی زیاته شوې ده نو بیا وایي فإن طريق الوجد والتواجد الذي تعلمه الفقراء الصادقون في هذا الزمان وجد التواجد چې تعلیم فقراء صادقین ورکی دي زمانه کې كما كانوا يعلمون من قبل في الزمان الماضي نورنا دا نور ده وهداية واثر توفيق من الله وعنايته بيرست روایت ذکر کئی قال المناوي في طبقات الاولیاء في ترجمة الشيخ ابراهيم الدسوقي انه قيل الجنيد ان قوما يتواجدون ويتمايلون یو قوم د تواجد کوي او میلان یو قابل خوا کوي فقال دعوهم مع الله پریک د خدای سره يفرحون دي خوشحال دي فانه قوم داس قوم دي قطعت الطريق واقبادهم چلار د سفر د ولایت ورته د خپل جګرونه پرې کړی دي وخرق نصب فؤادهم او غشو د مين او د محبت زړونه سری کړی دي ودواقوا زرعا استعداد كم بي فلا حرج عليهم اذا تنفسوا مداوة حالهم ولو زقت مذاقهم کتا د دې حال وڅک عذرتهم معذور بوګنی دوی فی سیاحهم بچغو کې وشق ثيابهم د جامو پښلولو کې د جامو شلولو باره کې چې غیر اختیاري خاصم معذور دی تواجد په صورت کې کچاو کړل ناجایز دی حرام دی اسراف دی عادی کې بیا صدډی رو اولیاء او حالات په دغه صفحه باندې دا ذکر کوي رستوائی وهي حالة شریفة وجد حالت شریفه ده علامه صحت دادا ان تحفظ على صاحب اوقات الصلاة چې دا چا باندې جذب راځي دا منځونه پټیم کوي کنه کوي که پټیم کول د علامه صحت تا وسائر الفرائض فيرد عليهم فيها عقولهم د مانځ پټیم په عقل زه ترشي بیرستوای چی وهذا حال جماعه من اولیاء الله دا یو ډلې د اولیاء حال دی منهم ابو بکر الشبلی ابو الحسن الاشعری شمعون المحب سعدون المجنون وامثالهم
په دغه کسانو باندې به دا راتلله. نو خپلو سیفرونو ته دا زما نصیحت او خیرخواهی خبرې دي چې نن سبا زمونږ بعضې سیفرونه طریقې نن جذب جوړ کړی دی. هغې ویږي نه طریقه جذب ته وایي. بس هغه په مجلس کې بل کار نشته دی، همدغه جذبونه. او که څوک جذب په چا راځي هغه ته توجه کېږي، او که جذب پې نه راځي سره ورته توجه نه کوي، سره ورته اهمیت نه ورکوي، سره هغه ورته صوفي نه ښکاري. نو حال دغسې خو نه دی که نه چې خامخا په هر چا به راځي، یا به دا دایمي حال وي، کله به یي کله به نه یي، او کله به چاته دایم پیښي، کله یو سړي ته به ټول عمر کې کله نه راځي. نو دلته زمونږ سیفرونه نن سبا هغوی مسله د وجد کې داسې ورخواږه شوي دي چې هغوی طریقه نقشبندیه او د خدای تعالی دوستی او د اوراد او د اذکار او د هره لاره د نقشبندانو نه عبارت یو جذب جوړ کړی دی چې دا ټوله طریقه جذب ته وایي. نو دا خو نه ده، دا خو ته غلط فهم ورکې خپل سالک ته. طریقه خو څه جذب ته نه وایي، نه دغه شی دی. او یا چې په چا راله بزرګ دی او چې رانغله نو کافر شو، یا دا نه. ما باندې په خپله په زندګي حیات کې یو کرت یو حال راغلی، یو کرت هغه هم داسې چې تقریبا نیمه ګنټه حضرت سے مبارک د باړې هغه په یو ساعت توجه کوله راته. نو زه داسې شومه چې ما وی که د دنیا ما باندې وګرځېده نو زه پریوتم چې پریوتم ما په لاسونو ځان راټینګ که پرې نه وتم، بیا هم کېناستم. نو بیا دغه مجلس و چې د باړې حضرت صاحب بیا زموږ والد صاحب ته وویل چې دا زوی د کور نه وباسه علم پسې، او دا ډېر ښه استعداد لري، او د نابغه کم لقب چې هغوی ما ته راکړی دی هغې دغه ذکر راکړه راته. نو یو کرت زندګۍ کې ما باندې دا حال ما په خپلو سترګو، باقي په خوب کې په کراتو مراتو را باندې راغلی دی. داسې حال په خوب کې راغلی را باندې ما یې که دا زړه مې وچودی د داسې څو څو ځل داسې شوي دي. حضرت صاحب مبارک خوب کې توجه کوي دا حال راشي په ویښه نه دی راغلی. قرطبي دا لیکلي دي فتقشعر منه جلود الذین، دا چا چې لیکلی هغه هم پېژنم، خو دا د سهار خوب پرېږده نو لږ وختي به را رسېږي. نو د هغه عبارتونه د ابن سیرین صاحب، د اسما بیبي او د ابن عمر صاحب ما په سر کې ذکر کړه، که ذکر مې نه کړه، خو قرطبي دغه ذکر کړي که نه. نو دا غریب لالا رستو راغی د سهار خوب نه پرېږدي، او اوس دې وخت کې تا دپاره دا ټوله ترانه سر نه نشم شروع کولی، اوس دې دپاره لږ وختي راځه. ما د هغې اقوال ذکر کړه سره د جواباتو. تفسیر مظهری په دغه ځای وګوره، تفصیل پکې دی، د هغې اعتراضات مال جوابات ذکر. بعض خلک وایي چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یاد شي باړی پیر سے مریدان نه جاړي، چې مبارک صاحب نوم یاد شي نو بیا جاړي. نو تا خو نه د نبی علیہ السلام سره نه وژړل او نه د یو ولی سره وژړل، خو لا بیا هم ښه دي ولی سره خو جاړي. عند ذکر اولیاء الرحمن تتنزل الرحمه، علامه قشیری ذکر کوي چې کله د اولیاء ذکر کیږي رحمت وریږي. او پاتې شو دا چې بعضې صوفي باندې دلته د خپل شیخ په تعریفاتو کې چغې زیاتي، بعضو باندې نعت کې زیاتي، بعضو باندې به تلاوت کې وي. دا فناعات دي، د صوفیو اصطلاحات دي، موتا پې ډېر نه پوهېږو. کله سړی فنا فی الشیخ کې وي، کله فنا فی الرسول کې وي، کله فنا فی الله کې وي. او دا تاسو اوس مونږ او تاسو کې کم سړی په فنا فی الله کې دی. اوس درته نعت شروع کوم یو به هم تنګ نه وي، ښه به خوشحاله یو قاري ته یم تلاوت شروع کړه ټول به هم داسې ساړه پاړه ناست یم. اوس دا معنا نه چې تلاوت ستاسو بدي شي یا څه، خو هغه اخذ د قرآن کریم د تلاوت د فیض د اخذ استعداد لا نه دی جوړ که نه، چې نه دی جوړ هلته تنګي په سړي باندې نوره راشي او نعت سره نه تنګېږي. نو دا د دې دلیل نه شو چې ګینې اوس نبي علیه السلام نه یا د هغه اقوال یا د هغه صفت ته موږ د قرآن کریم نه ټیم ډېر ورکړو یا مرته درانه وکتل. نه، دا خلک چې دي دا د نبی علیه السلام په محبت کې فانی دي، هغه صفات ور باندې ښه لګېږي. کله چې فنا فی الله ته لاړ شي بیا به تلاوت ته نه تنګېږي، هغه دغه هغې کې به بیا خوشحاله وي. وجد چې مسجد کې راځي دې باره کې څوک اعتراض کوي. ګوره
تاسو تمول چې وجد غیر اختیاري شی چې غیر اختیاري او مسجد پرېږده چې مانځه مینځ کې مې دلایل درکړه مونږ دا مونځ مسجد کې کېږي په کور کې کېږي خو همدغه دلایل شو ټول چې غیر اختیاري شه نو بیا مؤاخذه نه وي که نه هر چې تواجد دی هغه په مسجد کې نه کول پکار او محضر د مشایخو کې نه کول پکار دا فتاوی عبارتونه لیکلي فتح الباری و بزازیه په عبارت ته ګوره اما الرقص والتصفیق وضرب الاوتار فانه حرام ضرب الاوتار او د باجو په وخت کې ګډا او رقص چا جایز کړل او چې یو سړی د ذکر په مجلس کې بی اختیار حال دا منګی ته د ګډا سره نشي بیلولې دنه غټ جاهل خو ما ته بل ښکاري نه بیا چې دا اوس نشي بیلولې کنه چې سړی په اتن کې منګی ته ګډیږي او یو سړی غیر اختیاري په مجلس د ذکر کې نعت ته یو حال پې راځي او دا دواړه د په ګمان یو شی دی نو احمق نه دی دته باندې سړی نور څه دلیل وایي دغه عبارات چې ته کوم لیکي ماته دغه عبارتونه ته ترخانیي شامیي دا ټول راخستي دي په مونږ اول کې ویل چې مونږ رقص ګډا ته جایز نه وایو ګډا غیر اختیاري مجلس د ذکر کې دوران چې راشي چې تکسر او تخنص نه خالی وي هغې کې د سیوطي رحمت الله علیه د فتح مراقي فلا د شامي عبارتونه ما ته پیش کړل هغه دا سره ولګوه خپله جوړېږي که نه اوس یو سړی وایي شعر حرام دی بل سړی وایي شعر جایز دی نو جنګ ته څه ضرورت دی خو سره یو ځای که که نه نتخواني جایزه ده سندره حرامه هغه هم شعر دی دا هم شعر دی که نه یو فتوا د تلی کې چې ګډا حرامه ده بل فتوا لیکي چې ګډا مجلس د ذکر کې دا جایزه ده نو خو ته خو عقل لري خو بې لیکه که نه هغه ګډا د جنکۍ ګډا ده هغه ګډا د اجړاګانو ګډا ده ګډا ده اتڼ ده د قندار استاد اتڼ دی چې منګې وال کېږي ورته تاویږي هغه دا ګډا ده او کوم چې په داسې مجالسو کې وي چې مجلس د ذکر کې وي غیر اختیاري وي نو هغې باندې خو خپله سوچ کوئ دا دومره عبارات ما راته پیش کړله او چې دې عباراتو اورېدو سره یې نه منې خدای دې په تا سره ونه منل کي دا مې مقصد نه دی ما رقبه خلاصول مقصد دی ځکه چې دا سیوطي رحمت الله علیه فتوا مې درکړه چې فالتسلیم فالسلامة فی تسلیم حال القوم او چې نه منې نو دا مې یقین دی چې ایمان مریم سالم نه وي که آخره کې مرتد لاړې او که هر څه بلا لاړې څه به در باندې کېږي چې هر څه وشول او دغې خطرې نه ویرېږي پرون هم د صوفیو حالاتو کې امام غزالي صاحب فتوا دا وه چې حال تسلیم کوي او دا د علم باطن نه برخه لرل دي چې څوک حال تسلیموي او که حال نه تسلیموي د سوی خاتمې خطره ده ورباندې چې دا سړی د آخره کې بېدینه لاړ شي دا سوی خاتمه دا ډېره پټه ده دا ډېر خطر لري ګورې امام غزالي صاحب لیکي وی یو عالم زمونږ په علاقه کې هغه به د عما یتساءلون صورت د عبس وتولى صورت هر څه به یې مانځه کې لوسته اوس دا خو صورت دی که نه څه ناروا خو نه دی که نه کله کله یې مونږ هم لولو اوس دا عالم بل صورت ولې نه وایي چې عبس وتولى وایي دې بېدینه مقصد بېدبي د محمد مصطفی وه وی دا عالم چې دنیا نه تنو مرتد لاړه اخر کې عیسوي شو کافر دنیا نه لاړه دا شان بېدبي د انبیاو د اولیاو هغه تفسیر قرطبي چې دغه ځای ګوري نو تفسیر قرطبي په قطمیر کې د سورة کهف کې د قطمیر واقعات چې راځي کلبهم باسط ذراعیه بالوسید په دې ځای باندې وګوره غلي کې وی لږ تفکر وکړئ هر کله چې حال د سپي په معیت د اولیاو دا جوړیږي نو حال د هغه انسان چې هغه معی د اولیاو د صلحاو سره وي هغه به څنګه وي تفسیر قرطبي دا ځای مه ګوره که هغه د صالحینو د صوفیو مخالف نه دی ابتدا کې مویل چې د ده زمانه کې متصوفو شیګانو د اجراګان به یې ګډول اوس هم شته ډېر که نه هغه د دې خلکو مخالفو سرودودي کړي دي نافهمه خلک د هغه د صوفي او د متصوف فرق نشي کولی او د صوفیه او د باطنیه فرق نشي کولی د صوفیه او د شیګانو بیلول نشي کولی هغه به دا اعتراضات کوي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعليه وبارك وسلم عليه
دویمه مسله چې ورقات توضیح شوي دي هغه بعض معتقدات ابن تیمیه، او دا ډیره ضروری ده ځکه چې زمونږ د پاکستان کې علما دي او که مشایخ دي او دوه ټکي عبارات د هغې کتلي دي او کتابونه یې ډېر دي، ټولې نه دي کتلي، بس سم پې مین دي که نه. نو چاته نه مجتهد جوړ کړی دی او چاته نه رئیس الزنادقه جوړ کړی دی او صراط مستقیم په وسط کې دی. مونږ یې دا وسط لاره اختیارو، په هغې کې به د دوی بعضې معتقدات وګورو چې څنګه عقاید لري، او په عمل کې د حنبلي فقه متبعو، بعضې اوقاتو کې به خروج د مذهب نه کولو، ادعا د اجتهاد نه وه کړې. تفریح وکړئ مختصر.